د پښتنو خبرې د فیار سره نه دي تړلې، د پښتنو خبرې د تفصیل سره نه دي تړلې. هم وژلی دی هم وژلو به. هم یې پښتون بې کوره کړی دی هم بې کوره کوو به. هم پښتون یې بې عزته کړی دی بې عزته کوو به. هم د پښتنو کورونه مارکیټونه رنګ کړي دي خرڅ کړي دي. هم دی به د مارکیټونو کورونه به رنګوو دهلي ته به یې راځو. ملګري موږ په دې باندې نه یو چې پښتون دې مړ کړ. پښتون د ډېر وخت نه په جنګ کې را روان دی. پښتون د ډېر وخت نه په مرګونو کې عادت دی. پښتون په دا باندې نه دی چې څومره د وطن او د غیرت په نامه باندې مړ کړ. خو هر کله چې تا د پښتنو د عزت ته د ګوتې ورړې، د پښتنو عزت ته وچړې، په ولا دا ټول پښتنو په زړه کې درته پاتې دی، په ولا کې رانه پاتې شي. ملګري موږ دا وایو چې تا په وسایلو باندې قبضه کړې ده، تا د پښتنو په غرونو باندې قبضه کړې ده، تا په پښتنو کې خپل ایجنټان جوړ کړي دي، تا د پښتنو هغه وسایل چې تر اوسه پورې پښتون ژوند پکې کاوه هغې نه د غرونه د پښتون راکوز کړ، هغه وسایل د په خپل لاس کې واخیستل. موږ چاینا ته دا وایو، د دنیا نورې کمپیانې ته دا وایو چې تر څو پورې پښتون د خپل واک اختیار ته شتن شوی نه وي، پښتون په خپل خاوره باندې امن نه وي راغلی، پښتون د خپل دا د دې واک جوګه شوی نه وي چې د چا سره میدې کوي، تر هغو پورې د پښتنو وطن ته د وسایلو لوټ کولو په حواله سره به نه راځي. ملګري تاسو ته پته شته چې دی د په وزیرستان کې دوه ډېر لوی اپریشنونه وکړل، یو رای نجات و یو ضرب عذب و. دا په دې سټیج باندې د فوج ته زه چیلنج ورکوم چې ته صرف خالي په دې کې 15 دهشتګرد راوښیه چې تا مړه کړي وي، د 15 نه د بې ګناه خلک مړه کړی دی، بې ګناه خلک یې بې کوره کړی دی، بې ګناه خلک یې ځورولی دی. نو ملګري مونږ د دې دو سره څرنګه سلا وکړو، مونږ د دې دو سره څرنګه په خبرې باندې کښېنو. دا یوه یاده وساتئ، وایي چې که مار ډېر کوږ و اوږ لاړ شي خو غار ته سیخ ننوځي. موږ او ډېرې خبرې به وکړي، په اخره خبره دی هم پوه دی او موږ هم پوه یو چې کوم ځای ته به ځو. زه ملګري تاسو ډېر ټیم نه اخلم، خو دا موږ ورته وایو چې وړانګه او د دې پلار او مور به کېدای شي دی پریشانه وي. موږ به ارمان دې ته نه کړو راژوندی، یا د ارمان هغه خواهشات چې د خپل کور او د کام دپاره لرل هغې ته هم کېدای شي هغ قسم نه ورسو. خو دا موږ ورته وایو چې په دغه خلک باندې به وخت راځي او د ستا زړه به پرې سوړوو انشاءالله تعالی. نو نن دغه سټیج هغه مزاحمتي سټیج په کار دی چې تر اوسه پورې پی ټي ایم پرې را روان دی. موږ که په دې وطن کې اوسېږو، په دې وطن کې موږ د غلامۍ په حیثیت باندې یو، په دې وطن کې که موږ ژوند کوو چې څرنګه دی غواړي په هغه قسم را باندې کوي. موږ یې په دې کې نه یو چې د تا سره به خبرې کوو. دا صفا وایم چې اوس به مې مجبوري وي، که دا مجبوري مې پوره شوله په قسم په خدای چې په زرونه کاله د غلام نه وساتم.
او ته به په دې باندې خفه کېږې چې هم افغانستان ته زه د پښتنو د غم د درد دپاره ځمه. سل ځله پې خفه شه، سل ځله پې خفه شه او سل ځله پې خفه شه ولاړه چې د پښتانه سره په بامبۍ کې زیاتی کېږي چې هلته به ورځمه. اوس لکه په دغه سټیج باندې چې بیان شو د افغانستان په حواله سره د امریکې او د پاکستان د پالیسي هیڅ فرق نشته. بیا تاسو وینئ چې په دې وطن کې د بیا ترهګر ګروپونه مخې ته راوستل. د افغانستان فیصلې د افغانستان ولس نشته پکې. د دې سیمې د دهشتګردۍ په حواله سره خبرې د پښتون قام نه پښتنه نشي او دلته مسعود اظهر ته ګروپونه ورکوي، دلته حافظ سعید ته ګروپونه ورکوي، دلته د نور کو چې کوم د موږ جنټان دي د دې دو سره دي. دا موږ ورته وایو چې راشه پښتانه خطا شوی به وي، چا به غولولی وي، چا به په خوږو خبرو باندې خطا کړی وي، چا به د جهنم نه یارولی وي، چا به د جنت خوږې خبرې درته کړي وي، ته به یې یرغمل کړی وي، ته به یې تړلی وي. نن راشه، نن د وخت دی، کنې په ولا د دغه پنجابي سره به دې تړم او سیند ته به دې اچومه. دا څنګه ازادي ده پښتون پکې غر کېږي، دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي، دا څنګه ازادي ده. بس ما وعده کړې وه چې چیرته به خبره نه ځي، خو چیرته لاړه د ټولو په مخه شه.